السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورور محترم سوال کړی چې بعضې خلک بهر هیوادونو ته ځي او د دوی سفر میاشته پورې اوږدېږي. دوی به د روژې او د مانځه څه کوي؟ جواب: یو ځای ته سفر کول دي او هلته بیا میاشت تېرول دي. مثال یو سړی افغانستان نه راشي پاکستان ته، اوس په دې لاره کې خو سفر ټول یوې ورځې دی، خو دلته بیا میاشت تېروي، نو په دغه صورت کې به دا بیا پوره لمونځ کوي. ځکه چې ته یو ځای ته لاړ شې او هلته وخت تېروې، نو که د 4 شپو نه ستا زیات وخت و، نو بیا به قصر نه کوي بلکې بیا به پوره لمونځ کوي. او که چېرته د 4 شپو نه کم نیت نو بیا به قصر کوي. او یو داسې دی چې یو سړی روان شي مثال او په دې لاره سفر دی، د دې ځای نه ځي مثال امریکې ته، دا به میاشت کې رسېږي، نو په دې لاره باندې چې هر څومره وخت دا تېروي نو دا به د قصر لمونځ کوي. او روژه هم دته معاف ده که نه یې نیسي، او که تکلیفو ته نه یې او مشقتو ته نه یې نیسي نو ګناه پرې نشته دی. خو جواز الوجهین دی، هم یې نیول جایز دی هم یې ماتول جایز دی.